رحمان بابا چې دی نو هغه یو بضمیر انسان و، یو ژوندی سړی و. هغه په دې معاشره کې په دې سماج کې بیداره زندگی تیره کړې ده. هغه اپسنټ نه و په دې معاشره کې. د دې معاشرې د نفسیاتو څنګه چې ما مخکې تذکره وکړه چې هغه د هغې نمایندګي کړې ده، ترجماني کړې ده په خپله شاعرۍ کې. ځینې خلک دا هم وایي چې یاره د هغه واده نه و کړی یا د هغه اولاد نه و، یا څوک وایي چې یاره یو لورې وه. نو دا په پوره دلایلو سره خو پته نه لګي چې د هغه به څومره اولاد و، نارینه به څومره و، زنانه به څومره و. خو دا ده چې هغه واده کړی و، ځکه چې هغه کمې خبرې کړي دي د انسان شناسۍ په حوالې سره. نو هغې نه هم دا پته لګي چې لکه دا سړی د هغه دردونو کیفیتونو نه راتېر و، کوم دردونه کیفیتونه چې د انسان د زلمیتوب په ژوند کې هم وي، او بیا د واده نه پس چې هغه سره کمې خبرې مل شي، د هغه د ژوند پوره یو سټرکچر بدل شي، نو هغه هغسې خبرې اترې کوي. نور خو هغه د دې معاشرې دپاره یو ډېر اهم سړی و، ځکه هغه تر دې پورې هم ویلي دي چې رب دې وژغوره له هرې پریشانۍ ای زما د کور و کلي ودانۍ. نو دا خو یو جرنل کانسپټ دی چې هغه د خپل وطن د خیر سګالۍ دعا کوي. یا مطلب دا دی چې کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، زغي مه کره په پښو کې به دې خار شي. خو چرته هغه د اولاد د تربیت خبره هم کړې ده، لکه یو ځای کې چې وایي چې صدقه شه ناقابله زوی له لوره، که نه. نو دلته پته لګي چې لکه مطلب د په لورو په زامنو کې تفریق هغسې نه کوي څنګه چې زموږ معاشره کې یو کانسپټ دی چې زوی ته ډېر اهمیت ورکړی کېږي، لور ته هغه عمره اهمیت نه ورکړی کېږي. خو دی وایي چې لکه که زوی ناقابله وي نو بس بیا خو قابله لور بهتره ده. غیرتي تربورونه ښه دي، خو که نه وي غیرتي ترله هم ښه ده له تربوره. نو لکه هغه یو خیل یو ټپری لرلو، د هغې یو پوره ترتیب یې لرلو. زما خیال دا دی چې دې سړي واده کړی و ځکه چې یو قصیده دی وایي، نو په هغه قصیده کې د خدای تعالی د فضل و کرم ذکر کوي. اول دا چې په شکل د آدم کړم، دویم دا چې محمد مې رهنما دی. داسې د مختلفو نعمتونو ذکر کوي، د نور، د سپوږمۍ، د انسان د رزق په حواله، د ژوند دپاره چې څه پکار دي د هغې. یو مقام ته دی رارسېدی وایي چې د ګلګونو میو ناوې راته ناسته، زنګاري کمیس اغوستی د مینا دی. نو مطلب دا دی چې زه دا ګڼمه چې د رحمان بابا دلته کې د خپلې هغه نکاح کړي بیبي باندې هم د خدای تعالی شکر ادا کوي چې لکه هغه د ده په نکاح کې ده او د نکاح کړي ده، واده کړی دی. کومو خلکو چې خامخا په زور رحمان بابا صوفي کړی دی، نو هغې بیا په زور ده هم کړي دي چې دی به یې واده هم ساتلی دی. اوس مختلف خلک دي په مختلفو کلو کې شته دی چې همدغه چې د ده کوم کلي ما یاد کړه، بادر کلی او هزارخانۍ وغیره. ځینې خلک څو خیلونه ټبرونه داسې دي چې دعویدار دي چې یاره مونږ د رحمان بابا اولاد یو. نو ممکنه د هغې سره خپل دلایل وي، نو مونږ د هغې دغه خبرې ته احترام لرو چې دا به د رحمان بابا اولاد وي او د هغه په اولاد کې به هغه سلسله را روانه وي. خو به هر حال حقیقت احوال الله ته معلومه دی، ځکه چې د یو څیز سکوټ دلایل هغه په خپل دیوان کې نه ورکړي، بیا د هغه د دور تاریخ نه ذکر کړي او بیا وروستو نورو خلکو نه ذکر کړي. یو کانسپټ دی چې لکه راورټي یا ځینې نور مستشرقینو دغه لیکلي دي چې یاره هزارخانۍ کې به اوسېدو، هلته د یو لورې و او د لور د طرفه بیا اولادو. نو اوس دا پته نه لګي چې دې روایت کې څومره صداقت دی. و لکه رحمان بابا چې دی نو د هغه د شعرونو نه پته لګي چې په هغې کې د اولاد د تربیت خبرې شته، نو د ده به اولاد هم خامخا و د واده هم خامخا کړی.